ماشاءالله 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 دا وګورئ ماشاءالله زما توبه وای 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 اوس پسې خطا شوی وم. The watermelon is very sweet. څومره خوندوره. نه شکول املا نه دي یو ځل مو اوس دغه کړی شروع کړي دي بس کوي بس. ماشاءالله 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 وای وای 15 منه هندوانه ده 15 منه دا وګورئ. سلامونه فانوس افغانستان لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ لیدونکو. مومندرې ته راغلی یم او په مومندره کې بیا د سیند غاړې ته راغلی یم. تاسو ماشاءالله وطني حاصلات ګورئ. دا هندوانې دا د بل کوم هیواد نه دي، دا د افغانستان د مومندرې ولسوالۍ دي. لیدونکو دلته په زیات اندازه باندې د هندوانو پالیزونه کرل شوي دي. نو دلته موږ هم راغلي یو غواړو چې دلته د دغه ساحې ریکارډینګ تاسو ته وکړو. راځئ لیدونکو سره پاتې شئ د خپرونه ته د پیل نه تر پایه پورې وګورئ. د مومندرې ولسوالۍ ښایستونه هم وګورئ او په څنګ کې دا چې د هندوانو دغه پالیزونه او په څنګ کې د هیوادوالو سره مرکې هم د خپرونې قربان سراج الدین په ژبه کې د کیمرې برخه کې سره مالتیا الهام الدین الهام کوي. راځئ لیدونکو دا ښکلي حاصلات در باندې تر پایه پورې وګورم. بیا هم ستړي مشئ لیدونکو، تاسو دا هندوانه ګورئ، واقعا ډېر وزن لري. دا چې د خپل هیواد حاصلات دي، موږ باید په دې باندې وویاړو، فخر پرې وکړو. د مومندرې ولسوالۍ هر کال ماشاءالله زیات سپین خټکي او هندوانې کوي. دا هندوانې زیاتې مشهورې دي. د دې په څېر هندوانې په دې پټي کې نورې هم ډېرې زیاتې دي. مطلب دا ده چې نن د دغه پټي مطلب دا ده چې نن د دغه فعالیت څخه اکثره د هندوانې شکولې هم دي، خو بیا هم په دې پټي کې شته دی. دغه هندوانې تاسو ګورئ تور هندوانې دي او په دغه کې بیا نورې سپینې هندوانې هم شته دی. نو لیدونکو د خپل وطن حاصلات دي،
او که تاسو هم زړه مو ورته کېږي مومندرې ته راشئ. مومندره ماشاءالله ښکلی ځای دی، ښکلې ساحه ده. له بل پلوه د مومندرې سیند غاړه دا هم ډېره جالبه ده او بیا شنه شنه پالیزونه، دا خو بیا نو بلا خوند کوي. نو راځئ لیدونکو سره پاتې شئ، د خپرونې تر پایه پورې ګورئ. دغه ځای کې یو څو نورې هم دي، دا وګورئ. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، وای 15 منه هندوانه ده، 15 منه دا وګورئ. خو نه پاکوي، دا پخی که خامه به تورې پخی که خامه ترورې پخیمه حلالول غواړي ښه. ماشاءالله ماشاءالله، خو دا خلک یې ډېر سخت دي، په چای نه خوري. دا وګوره لیدونکو، ماشاءالله ماشاءالله، وطن زنده باد. لږ مخکې مې درځو لیدونکو، دغه ځای کې تورېږه دغه ده، ګیر مې کړه. بله هندوانه چې ده که نه، دا د خدا بیچارهګۍ چې دی په پړو کې پټه شوې ده. لږ به داسې مخکې مې لاړ شو که نه، دقه ده. او لیدونکو تاسو ما سره پاس شئ چې هندوانه رانه ونه تښتېږي. ماشاءالله 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 ماشاءالله، دا وګورئ ماشاءالله. زما یې توبه وای اوس پسې خفه شوی وم. دا وګورئ دومره درنده ده ښه، زه نه شم رجیږولی، زما زور پرې نه رسېږي. دا به څو منې وروره؟ 2 منه به یې ده، خو زه نه شم جیږولی، خو زه کمزور یم، هندوانه غټه ده. دا بله مو ګورئ ماشاءالله ماشاءالله، دا وګورئ. ګورئ کتونکو، دلته اوبه هم زیاتې دي، د ځمکې خاوره ماشاءالله دې دپاره تیاره مناسبه ده چې ښې هندوانې وکړي. د هندوانو تر څنګ چې دی غنم او څوک ترشلې هم روانې دي. نو لیدونکو خپرونه جریان لري، راځئ د خلکو سره به هم مرکې کوو، تاسو راسره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ لیدونکو، تاسو ځینې شاټونه وکتل، دغلته پټي کې راسره ځوان ولاړ دی، دغه ځای کارکوونکی دی، البته هندوانې شکوي هم او خدمت یې دوی کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله، خیر راغلی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږئ. نوم دې واخله لیدونکو. نوم مې اشرف دی، د مومندرې ولسوالۍ لاندې باسول څخه. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. څنګه د هندوانو کښت څه ښکاري، څنګه دی؟ والله بس ښه شکر دی، ښه دی. هندوانې خو ماشاءالله ډېرې ښکلې غټې دي، ډېرې ښې دي انشاءالله، او سږکال بیخي ښې دي. تر اوسه پورې مو هندوانې شکولي که نه؟ نه شکول مې لا نه دي، یو ځل یې اوس دغه کړی شروع کړي مې دي، بس شکوي اوس. دغه هندوانې په بازار کې به من په څو خرڅېږي؟ من به یې د 90 یا 50 افغانۍ به یې انشاءالله. تاسو نه مطلب په دې اندازه باندې اخلي؟ په دې اخلي. دلته چې تاسو کوم دا خرڅوئ بازار ته تاسو خپله وړئ که نه دلته تجاران راځي؟ تجاران هم راځي او موږ خپله هم زیاتره وړو. دغه ځمکه ټوله څومره ده؟ دا به یې د 10 جریبه ده. 10 جریبه. ستاسو په فکر 10 جریبه به څومره حاصلات ورکوي؟ دا ورکوي ولا ډېر زیات ورکوي، نشو ویلی که نه. اوس خپله کارګر یې پکې؟ زه خپله کارګر یم. لاندې پالیز هم ټول کوم؟ هغه هم ټول کوو. اوس څو موټره هندوانې مو دې څخه؟ هغه مو زده چې یو 3 جریبه ټول کړی، بس یو لاره یو ډاکسن یې بار کړل. اوس دې کې څو رقمه هندوانې تاسو کرلې دي؟ دې کې 2 رقم ده. کومه؟ یو زیاتې برګه ده، یو زیات توره ده. کومې هندوانې زیاتې خلک خوښوي؟ دا برګه. برګه؟ برګه. کومې خوږې دي؟ خوږې همدا دې کې دي، یو رقم دغه کرلې ملا نه دي که نه، بلینزه ورته وایي، هغه خوږې دي، خو دوام هغه ډېر نه کوي لکه که نه، یو 2 ګولش کېږي، او دا چې دی 4 ګولش کېږي. 4 ګولش کېږي. کله چې بیا دغه هغه په اصطلاح اول وارې وشکوئ که نه، دغه وخت کې لږ ګران وي که نه، وروسته بیا ارزانه کېږي. تاسو هغه هندوانې نه کاروئ چې هغه مطلب ډېر هغه نه شي ورکولی؟ ډېر دغه نه شي ورکولی، هغه لکه دوام ډېر نه کوي که نه، عمره فصل نه کوي. دې کې ځینې هندوانې دي چې هغه بیا زیات زړی پکې، دا خو به هغه نه وي؟ نه هغه نه وي، دا کم وي. یو رقم نور دي چې هغه سپینې دي، فکر کوم چې دې پټي کې نشته دی، هسې اوږدې غوندې هندوانې دي، هغه ډېرې خوږې دي. هغې ته وایي لښکرګاه، هغې ته وایي، په هغلته کرل نه شي ډېرې که نه، لکه اخوا ټاپو کې دي کم یې خلک کري. دلته ولې خلک دلته هغه ډېر نه کوي، دوام ډېر نه کوي، هغه نه کوي. او هغه صحي دواګانې چې کومې دي، فرض مثال یا غوړاس کوي که نور مرضونه وکړي، تاسو پکې استعمالوئ که نه؟ ولې نه استعمالوي؟ کوم وخت کې زیات استعمالوئ؟ هغه چې د باران دغه شي که نه، باران دې وخت کې غوړاس کې اغونده کوي، بس دې وخت کې اچوو. کله چې د ګل په وخت کې باران پرې وشي، فکر کوم بیا ښه حاصل نه ورکوي؟ نه بیا نه ورکوي، بوټي خرابوي که نه. هلته دلته چې دی په پالیز کې تاسو سره څومره مزدوران دي؟ یو به دا یو 8 مزدوران ملګري مې ورځ مزدورین دا 800 کار خو ډېر سخت دی. چې په خپل هېواد کې
خپلو ځمکو کې کار کوئ که نه نو تاسو هغه په اصطلاح هېوادوالو له څه وایي فرض مثال هغه څوک چې د هېواد نه بهر ځي که نه هغو ته تاسو ته پیغام څه دی هغو ته پیغام دی مړه بس دلته کارونه شته دی او بس بل پردي وطن کې څه کوو دلته جلته کار که د هغه پیغام وړاندې کړي چې دا کالدار یې دغسې څه ورک شي دا به ښې نه دا بس ډېرې ښې شي دا ورک شي افغانۍ به دې ځای ورک شي څلور سوه 800 روپۍ کالدار نو څو افغانۍ جوړوي 200 تر چېرته جوړېږي خو زه خیر ګزاره پرې کېږي هو بس ښه دی مړه دستي او څنګه په خلکو باندې هندوانې خورئ که تش وچې خولې لري نه ښې ډېرې به خورو والا بس چې راځي بس ماته اوس به دې وګورو نو ولې نه مړه راځئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ کومه ټپه کومه غزل ده خو شي سره نشته ما سره هېڅ هم مړه خو چې پټي کې کار کوي خو ټپې کوه که نه مړه موږ هغې ته نه یو وزګار نه یو که نه هغې ته وزګار نه او خپله کله کله هندوانې خوري که نه خوري والله چې زیاتره مینه ورته نه کېږي زموږ خپله که نه نه مالک به وایي چې نه به یې خوري نه غوره ده هم نشته دی خو موږ پکې په خپله مصرف نه خو زه اوس وګورم چې په جب کې دې چاقو اچولی نه نشته دی چاقو نشته معنا دا ده چې ته یې خورې هم نه نه یې خورو ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو وطني حاصلات دي مندرې ته راغلي وو تاسو باندې نور ساحې هم وګورو او په څنګ کې دا چې دغه ځای کې سخت کاري د هندوانو او د سپینو خټکیو حاصلات څنګه دي په کوم شکل دي راځئ سره پاتې شئ خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړئ بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر مومندرې ته راغلي یو د مومندرې سیند خو ګورئ ماشاءالله شفیع لاله څنګ ته ناست دی خدای نخسته وینسي هندوانه خو ګورئ هندوانه که هندوانه نو دا د دې پالیز نه موږ رشکولې ده او غواړو چې ماته کړو خوند به وګورو دا څوک ماته تاسو کې دا په ډاک صاحب ته ماته کړه زما خو دا لاسونه مې رېږدګې غوندې ستا لاس به برکتیم دی خدای دې وکړي چې خامه نه وي دا ونه ورده په کار لږه غلطه ماته کړه که نه ما ته وایي زه مسلکي نه یم ښه ته یې ماته داسې ګورئ داسې ګل به پکې وباسي ښه ته به یې ګل وباسه دا چې کله څوک اخلي که نه اوس خو بازار موږ نه کې اخلو که نه یا بیا به یې داسې د ښکې ګل به داسې پکې وباسي اصله کې دا ګلې څه خوند هم کوي ښه که نه مالګه نشته که نه دا اوبه هغه د ترشي همدا راخله همدې کې پورې کوه قدرمند ده this is watermelon خبر داسې خوند کوي سامې قالۍ که مړه دا چې دا اوس ته ما زه باید له اوسۍ راوړم خبره پکې ده ما ته راکتې نه شي ولا ته یې کار نه زخمي دغه سیډ لاندې کړه ډېر مې خورئ ما وکړه ته خو سچپه یې ښې خو زه وایم که نه یاره شعیبه نو دا شعیب چې دی لیدونکو دا د عمران شینواري کشریا ورور دی کشریا نه البته د کشر نه مشر هو دا هم ډېر شوخ دی ښه دې کې اوس موږ په عذابۍ دا وګوره ما ته دا پرې نه ښودم تا بې طریقې صحیح رانیولو نه تا ګډه وډه کړه کیسه که دې ته جوړه کړې زه به صحیح بیته کړم بې ته څنګه جوړه ګلپي دې راوړې ته دغه شته مال راوړه که نه نه بې ته خلاصې ته ما ته صبر وکړه شفیع لاله چې یو ځل خیر شي شفیع لاله ډېره وارخطا دی دا څومره غټه دی هندوانه ده لیدونکو اوس ماتېږي نه لس کلۍ مې کړه بیا هم نه ماتېږي ماشاءالله ماشاءالله بسم الله ورته وطني حاصلات دي کش ورکوي دا هم داسې کړه اوس ګوره داسې پنځه ونیسه نه 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 مړه شفیع لاله وار وکړه مړه رښتیا وې داسې وارخطا یې شفیع لاله مړه زړه مې ترې راوایستو شفیع لاله څنګه ده هندوانه ډېره زبردسته هندوانه ده یار خو اوسه پورې مکمل نه دي پخ شي فکر کوم که نه خو بیا هم زیاتې خوږې دي ښه توزې خو کپره وکیلو فیجان کمه دغه واړه دغه دا خو تا واخیسته شفیع لاله یاره ما ته یو یو ده ته هم ناروا کې که نه یاره زما قسمت کې هندوانه نشته دی مړه زه در یعنې غین کړه چې کېته دا مغزه ما لره زیاته کټ ګوتې مه ورباندې وهم غواګانې ورته مسه وختي دا ته واخله د هندوانه ده که کدو دی The watermelon is a very sweet. څومره خوندوره منډه کې دا کلمه نه کیمرامین ته ویسه منډه تیز لاړ شه ځه واه څومره خوږه ده شفیع لاله ماشاءالله ماشاءالله شفیع لاله شفیع لاله خوراک سره کول شو
شپیل را دا خو ډیره خوږه دا خو ها وګوره. دا زړه نه ته زړه ته وای وای ما تعالی ونه ویل چې په عمران شینواري به شکر وباسو ته څه ګرځیدل نه شپیل اعلی دې وخت ډیر په عذاب کړم بازار پکړی کنه نو بدلونه سره او خبرونه مخکې دا کوی څه شي ولا خاوري خسړی کیمرې مخته ها چې کیمرې ته شاته کې بس به کې سکه نه واخله چاکو واخله خپل وسه ما ته مره ګور زه به یادونه کوم شپیل حرکت یادونه کوم کوم زره غلیو مننه مون کوم زره غلیو شپیل مون کوم زره غلیو چوک د لاژنه مندریره غواړي کوي زور لري ښه غوا غورې سینګر روانه شپیل ګوري او کې ولا لګي تبه ګولم وا قدر کټ خو زما به ما ولې بیرو کتاب بخي کمزوري قدرمند اوریدونکو خیواتوالو ګرانو میناوالو کیمرا الته کیمرال لیدونکو هندوانه منو سجان کړه